یو ښکاري مرغۍ ونیوه. دې مرغۍ ورته وویل چې ښکاري دومره وږی یم نه چې ما ته ضرورت لري، او که وږی نو زه دومره غټ هم نه یم چې ته موړ شي. د نن دې خوراک نه تېرېږي نه، زه به درته یو 3 خبرې وکړم او دا به د ژوند کې پکار شي. ورته ویې وایه، ویل یو به د لاس کې کوم، یو به په دیوال کوم، یو به په ونه کې. ورته ویې وایه وی چې کم شی چې د لاس نه ووته هغې پسې خفګان ونه کړي. اول خو ورته خپل ځان ښودلی. وی نور مې خوشې که چې خوشې که په دیوال کېناستېده. ورته وی هات ثانیه دویمه خبره وکړه. ورته وی ښکاري چې چا خبره کوله یکدم په هغې فیصله مه کوه، هغې فکر کوه. بلې زه پاکستان کې یو جومات کې وم، نو هلته یو انجینر صاحب راوه. بلې ما ته وی چې یاره د تا د دنیا علم کړی وی نو ډېر به تکړه وي. ما ورته وی ما سره خوشطبي کوله، مې اوس هم د تاسو نه تکړه یم. زه در باندې یو سوال کوم او ستاسو د ټول مکتب د لاس ازادي. بلې وی څنګه؟ ما 6 اوښان دي او 15 موږي دي، دا به پې طاق تاړي. هغه چې لاړه هغه یونیورسټۍ کې خلک راوغوښته خو چا ونه تړل. وی یا به موږي زیاتې یا به یې کمې یا به د اوښانو کې فرق راولي. بلې کې دا نه تړل کېږي. چې سبا راغی ویلې زه به دا خپل انجینرتوب پرېږدم که تا دا وتړل. ما ورته وی زما د سوال جواب هم دې سوال کې دی، خو ته په خبره دې فکر ونه کړه. ما درته وی 15 اوښان دي او 15 موږي دي، طاق پې وتړه. ما داسې نه دي ویلي چې طاق ور باندې برابر کا، خو یو رانیسه وتړی. خپل هغه طاق دی، هغه طاق دی. نو بعضې خبرې داسې چې په دې خبرو کې جواب وي، نو سړی به فکر پې کوي. مرغۍ ورته ووي ښکاري وی چې چا خبره کوله فیصله پې مه کوه، اول پې فکر وکړه چې د دې خبرې وزن څومره دی، بیا فیصله کوه. وی صحیح ده. مرغۍ لاړه ونې ته. دی ورته وایي هات ثالثه 3مه خبره راوړه. ورته وی خبرې سره به ګورو، ما ډېر قمقل خلک لیدلي وو خو ستا نه غټ قمقل نه. وی څنګه؟ وی که زه دې حلاله کړی وی، زما په دې ججوره کې یو لال او پوره یو پاو او دومره قیمت یو چې بادشاهان به د دې د قیمت نه عاجزه وي، خو ته یو وړې مرغۍ غلط کړې. ښکاري ډېر خفه شو. هلته لال خبره راغله، د سترګو نه اوښکې لاړې او په دې لاس باندې خوله ولګوله. ورته وی کار خو خراب شو، خو زه خبره وکړه. هغه ورته وی ته د خبرو قابل نه یې، تا ته ما 2 خبرې وکړه، دې هېرې کړې. تا ته ما ووي چې کوم شی دې د لاس نه ووته هغې پسې خفګان مه کوه. تا په دې لاس خوله څنګه ولګوله؟ تا سمدستي خفګان شروع، تا خو پې عمل ونه کړه. دویم مې درته په دیوال ووی چې چا خبره کوله فیصله مه کوه، په هغې فکر کوه. و د خدای بنده، زه سره د دې بڼکو یو پاو نه یم، نو زما په دې مرۍ کې به یو پاو لال څنګه پیدا شي په دې ججوره کې؟